ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سبحان الله ما د ANS یوټیوب چینل لرخه. ګرانو دوستانو زموږ موضوع دا نن څنګه کولای شو د خپل وای فای یا روټر پاسورډ بدل کو او نیم بدل کو. نو راځو تاسو باید لومړی IP ادرس لزان سره ولرئ، یعنی په کوم دغه کې چې دی وای فای وي هغه باندې سپین سټیکر لیکلی هغه باندې IP ادرس لیکلی وي، یعنی داسې زه تاسو ته اوس ښایم لکه داسې لیکلی وي، مطلب 192 او 188. نو دغسې یو قسم ادرس وي، نو دی لیکلی وي دغه ټکي وي. نو تاسو باید هغه یاد ولرئ. نو وای فای به لومړی کمپیوټر یا موبایل سره وصل کړئ، هغه نه بعد به راشئ بروزر ته. بروزر کې کوم چې ویب سایټ سرچ کوي خلک په دغه ځای کې به دا ورکوي. نو هغه دلته کوم بیل بیل هر یو نو زمونږ د وای فای چې دی هغه دا دی، دا ادرس دی، دا به سرچ کوي. سرچ مو چې وکړو نو دلته راځي اول چې کوم لیکل شوی وي دا ځای، دا خط چې لیکل شوی یعنی لاګین اډمن، نو همدې باندې به کلیک وکړئ. ستاسو چې کوم سرچ کړی وي هغه هم دلته راځي، همداسې لیکلی وي. نو دا به سرچ کوي. نو سرچ نه وروسته به دا صفحه راوړي، هغې دې صفحه کې به چټي نور ځایونه نه وهئ، دا هسې دغه لیکلي وي، نشرات وي. تاسو به کلیک وکړئ په دې باندې، دلته لیکلي دي کلیک هیر، نو په همدې باندې به کلیک وکړئ. نو ډایرکټ ستاسو کوم وای فای چې وي یا روټر هغه راخلي. نو هغه چې راواخلي دلته به ستاسو اوس دا زما وای فای ده، دا چارج ځای همداسې ټول سیګنل سیم میسج، او نو دلته پاسورډ غواړي، لاګین غواړي. نو تاسو به باید د صفحې ته ننوتلو لپاره یوزر نیم تیار لیکل شوی دی، دلته پاسورډ ولیکئ. پاسورډ یې څه شی دی؟ اډمین دی. پاسورډ یې هم همدا ټکي دي، همدا به دلته ورکئ. زه ورکومه، نو اډمین مې ورکړ، بیا به لاګ ان وهئ. لاګ ان مو چې ووهه نو ستاسو کوم وای فای ده هغه ټول معلومات به دلته راشي. دلته چې کوم دي د پروفایل نیم دی، یعنی دغه نیم چې دی دا دی، دا د وای فای نیم دی، زما خپل نوم ورکړی. او چې کوم څومره کسان اوس کنیکټ وي د دې وای فای نه، نو 5 کسان کنیکټ کېدای شي، خو یو کنیکټ دی، یعنی صرف زما کمپیوټر کنیکټ دی. او دا هم پاسورډ دی، دلته شو پاسورډ سره ښکاره کېږي. او دا چې کوم دی هغه معلومات دي چې ډاونلوډینګ باندې څومره انټرنیټ وهلی، یعنی یو څه په ډاونلوډ کړي دي هغه دا دي. او کوم چې اپلوډینګ دی کړی هغه هم دا دي چې یو شی ور اضافه کړی. او ټوټل انټرنیټ تاته وښایي چې څومره مصرف کړی هغه دا دی. او چې څومره وخت کېږي ته ورسره که وای فای دې کنیکټ کړي د کمپیوټر سره یا موبایل سره هغه ټایم وښایي چې دا دی 6 منټه. او چې څو کسان ورسره کنیکټ وي هغه نیم هم لیکي، یعنی د موبایل نیم یې لیکي. دلته زما خپل کمپیوټر نیم ورکړی دی، خپل نیم، نو هغه لیکي. نو تاسو چې غواړئ پاسورډ یې بدل کړئ، نو دغه باندې کلیک وکړئ او ویلن بیسیک سیټینګز دا مو چې کلیک کړو کلیک نه وروسته به دا صفحه راوړي. نو که چېرته دا صفحه نه وه نو تاسو به همدغه باندې کلیک وکړئ. همدغه صفحه چې راوخته نو دلته د وای فای نیم هم بدلولی شئ، ځکه د وای فای کوم روټر وي هغې نیم بدلولی شئ. دې کې به بدل کړئ او دغلته به پاسورډ ورکړئ. دغه ځای نه کوم پاسورډ دی شوز کېږي، او دلته پاسورډ ورکړئ، اپلای به یې کوئ. نو تاسو د وای فای پاسورډ به بدل شي، بیا به څوک استفاده نشي کولی بغیر د تاسو نه. هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي